درمنو دا وخت را سره یو ورور موجود دی په پېښور تاریخي کیسهخانې بازار کې د دوی نه به پوښتنه کوو. وروره په اسلام آباد کې دغه سیاسي صورتحال چې روان دی، دغه کم جنګ چې کوي لګیا دي، دا د عوامو دپاره کوي که د ځان دپاره کوي؟ نه دا خو عوامو دپاره نه کوي، دا خپل سیاسي خپل کرسۍ دپاره کوي یا خپل دغه شان دي. داسې د عوامو پکې کومه فایده ده؟ اوسه پورې داسې وګورو چې یو کوم شی پکې ارزان شي، کوم شی پکې دغه شو. خپله کرسۍ دپاره هر یو شی بس منډه تړې، که مولانا دی او که نواز شریف دی او که شهباز شریف دی. د عوامو دپاره څوک ښه دي؟ یاره جي زه خو به درته دا ووایم چې ټول خپلې کورسۍ دپاره لګیا دي، خپلو مفادو له لګیا دي. پرون که درته ووایم چې ټماټر په 200 نن په 2500 وي. روژه راځي ارزاني راځي، په کار دی ارزاني راشي، دا ورسره الټه سیوا کېږي. یو هم د عوامو لپاره او د غریبو لپاره نه یې راوتې، خپلو کورسو مقصدونو له راوتي. دا خلک که سبا موږ دپاره دومره ټایم راکولی شي لکه موږ دا ووټینګ په ورځ کم ورکوو، نو صحیح ده، موږ یې تابعدار یو، د هر چا ملګري یو او نور د یو پارټۍ ملګرتیا هم نه کوو. یو جهان من نه دی وایي چې دا ټول راوتي دي د خپلو مفاداتو دپاره راوتي دي، د عوامو دپاره څوک هم نه دي راوتي. ورځ په ورځ باندې هر یو څیز ګرانیږي، عوامو ته تکلیفات سیوا کېږي. که دا جنګ دی صرف د کرسۍ جنګ دی. دا نن چې کومه کیسه وشوه، عدم اعتماد ووټ چې دی هغه ونه شو، غیر آئیني وګرځولو، په دې باندې څه ویل غواړي؟ په دې باندې زه دا ویل غواړم عمران خان خپل چوکۍ دپاره هر څه کوي. مقصد زه دا وایم دا کس زر تر زره لرې شي، دا عمران خان. څه به ویل غواړي؟ سیاسي صورتحال نه څه خبرې که نه؟ ولې نه جي، موږ غواړو چې الله دې وکړي نواز شریف به پس راشي. په دا چې که هر څومره خلکو ورته چورو وایي، خو دی غریب پکې خوشحاله و. پاکستان کې هر څه ارزانه و. نن وګوره نن سبا دا ریټونه ټماټر څو کې دي، دغسې چیني څو کې ده، دا هر څه ریټ ختلی دی. که نواز شریف هر څومره خلک بد ګڼي، خو دا دی غریب او عوام ټول پکې خوشحاله و. نه نو دا وایي چې په هغه باندې هم د کرپشن او د غلا یو شمېر کیسونه چې دي هغه ثابت شوي دي. مخکې هم وی راغلی و، خو عوام ته وی ډېر پریشان و، خصوصا د دې صوبې خلک وی ډېر زیات په ستونزو کې و. ته څه وی؟ نو هر یو انسان یو کس غلاګن وي، بل هم ورته غلاګن ښکاري، پوه شوې. او د خپله کرپشن کې هغه خامخا مخکې رانیسي چې دا کرپشن دی. نن بیا د عدم اعتماد خبرې کېدې، خو عمران خان وایي چې دا غیر آئیني دی. ډیپټي سپیکر نن په قومي اسمبلی کې ویل. تاسو څه ګڼئ؟ څوک ښه دي د دې عوامو دپاره، ستاسو دپاره؟ او دا خلک چې لګیا دي هلې ځلې کوي، سیاسي مشران، دا د چا دپاره کوي؟ دا وګوره عمران خان زموږ دپاره ډېرې منډې تړي والې، دا نور خو هسې راټول شوي دي، یو خبره کوي بله خبره کوي. خو لکه دغه دپاره ډېره لکه موږ دپاره دا دی چې عمران خان چې څوک که نه، دا اوسه پورې چا نه دي کړی چې څه خبره لکه دا موږ وایو مهنګایي شوه، مهنګایي شته، خو په هر ملک کې ده، یوازې پاکستان کې نه ده، په هر ملک کې ده، په هر ځای کې ده. عمران خان چې څنګه دی که نه، هغه لکه شعر دی، شعر. انسانان زموږ خلک چې دي، زموږ خلک به دې ته سوچ کوي چې مهنګایي شوه، دا شو هغه شو. څومره نوکریانې دي په دې کې وشوې چې څومره عالمي سطح باندې چې څه روب دی، څه دغه دی، هغه د عمران خان د وجې دی. د ټولو نه زه به د عمران خان د دا نه وایم چې یې روزګار کړی دی، یې ښه کړي، یې بد کړي. د ټولو نه کمزوری غریب سړی نن سبا ګوره چې په هغه هسپتال کې به د هغه علاج کېږي چې په هغه هسپتال کې د وزیر اعلی د غټو خلکو به علاج نه کېږي، په هغه هسپتال کې به د مفت علاج کېږي. د ټولې دنیا نه غټ بهترین صحت کارت دا په دې پاکستان کې ایجاد شلو. ټیک شوله. بل طرف ته د ټماټر او د آلو غم موږ نه یو راخیستی، موږ د دې غم راخیستی چې زموږ بچو ته امن وي، زموږ زنانو ته امن وي. موږ ته امن راغلی دی، لکه په دې 3 سال کې 3.5 سال کې موږ ته امن راغلی دی. کو داسې خیبر ایجنسي وګورئ، باجوړ ایجنسي وګورئ، محمد ایجنسي وګورئ، ایجنسیانې د هغو په حکومتونو کې تباه شوي وي. زه پخپله د باجوړ ایجنسي یم. په ورځ به زموږ د کلو نه لاشونه وتل، چا به وشتل، خو دوی به شی راوشتل او غره به هلته به لګېدلو. مثال کې دا پېښور دی، په دې کې به وروره په میاشت کې 2 پیره شی راپاڅېدلو، خو چا به کېدل، ټول به پکې پښتون نه کېدلو. د عمران خان د پښتون دپاره داسې راغلی دی لکه سړی چې د بچي د پاسه ودرېږي او پاسې به ډنډۍ اخیستې چې ودرېږه بچیه سیده ودرېږه. موږ به سخت هم تېرو، لږه به هم تېرو، منډه به مو، تنده به مو، د حکومت سره به موږ تعاون کوو چې ته د خپل بچي سره تعاون نه کړې او د هغه سره ډیپټي صحیح نه کړې، نو هغه بچی به دې په شړو روانېږي که نه به رواني. زما څه دا موبایل دی، زه د ریړۍ کار کوم، په 40,000 مې ځان له موبایل اخیستی دی. که عمران خان د طرفه ما له رزق راکړې، مړه خدای دې راله د ماښامه پورې نه کړي. ما له عمران خان رزق راکړئ، یقین په خدای باندې وساته.
تر ټولو ملکونو نه سیزونه ګران دي یو جهانمن نه دغه رور خو ډېر جذباتي خبرې وکړې تاسو هم په خپلو کمنټو کې موږ سره شریک کړئ چې دغه کم خلک په اسلام آباد کې لګیا دي که هغه د اپوزیشن غړي دي او که د پاکستان تحریک انصاف مشران دي د چا دپاره لګیا دي د عوام دپاره لګیا دي د دې ملک دپاره لګیا دي او که ځان دپاره لګیا دي را روان پروګرام کې به بیا میلاویږو تر هغه دمه پورې اجازت غواړو د لوی الله په امان